د خوست لکنو ایوب خیلو کلی کې د مرحوم ملک عظیم جامع مسجد دی چې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. بیا جومات شاوخوا 22 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې په دوه پوړونو کې په عصري بڼه رغول شوی او د زرو تنو لمونځ کوونکو ځایېدو ظرفیت لري. یا جومات د لمونځ کوونکو لپاره ټولو اسانتیاو او امکاناتو په درلودو سره د سیمې قومي مشر حاجي شپور په شخصي لګښت سره د 2 کالو په موده کې په عصري او اساسي بڼه په یو جریب ځمکه کې رغول شوی. د الله په فضل سره دا جومات په زر د 2 کالو کې علاوه توانید دا تکمیل کو ځکه چې دغه مشخصات بعض هغه ډېر ټیټ ځایونه او ډېر باریکۍ لري. په داسې حالت وخت لږ ډېر ونیولو. په دا جومات مالی مصرف چې راغلی دا تقریبا 22 میلیون افغانۍ په دا جومات مصرف راغلو چې په دې جومات کې هر ورځ بو 4-5 ګروپه د مختلفو مسلکو بو په دې جومات کې کور کړلو. د امیرالمؤمنین حفظه الله لخوا په ټول افغانستان کې بالخصوص د خوست ولایت لپاره 15 مساجد د ترمیم لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده. هغه کې له موږ څخه هیات غوښتل شوی ده. په سرحداتو باندې اوس روان ده او هلته تللی ده. نو په سرحداتو په سرحدي ولسوالیو کې موږ 15 جماعتو انشاءالله بنسټ ډبره دو او باید پاتې دغه ترمیم کوو. سیموال هم د یاد جومات په جوړولو خوښ دي او په خبره چې وړاندې په یاده سیمه کې داسې جومات شتون نه درلود او د دې جومات په جوړېدو سره په اړونده برخه کې شته ستونزې هوارې شوې. مونږ په دې ډېر خوښ یو ویلې چې دغه جومات مونږ ته نږدې ده. مونږ تقریبا د غره کلي په نوم سیودیږي دا طرف کې نو تقریبا کم زیات 200 کوره دلته موجودیت لري. انشاءالله زه اوس هم امید لرم چې مونږ ای جومات ته به په دانې تغییر نه وشي ځکه چې ته دې منطقې نه به یو ډېر کم مشخص 15 نفره به تلل او نور به دلته ټول مدیرات په جوماتو کې بیل منظوره کړل. نو اوس دلته دا لاند جومات جوړ شو. مونږ دې ته وړکا سپینګیره مریض یعنی مایوبه دا ټول رسیدګي کړه شو. ا جومات ته مونږ رسیدګي کړه په ګوتش مو سره 15 لاس وړکي ځوانان داسې خاص ولته رسیدګي نشو کړه. اوس مونږ دې ته خار رسیدګي کړه شو. بارون وی ګرمي وی سوړه وی مونږ دې ته رسیدګي کړه شو. یاد جامع جومات د سیمې 200 کورنۍ لپاره په اساسي بڼه ورغول شو چې پر 22 میلیون افغانۍ لګښت شوی. د حج او اوقاف ریاست مسؤلین د معلوماتو لمخې چې په یاد ولایت کې شاوخوا 4 زره بابا مسجدونه شتون لري چې لا هم دا لړۍ د پراختیا په حال کې ده.